کلونه وروسته د شپې 3 بجې زنګ راغی. موبایل مې پورته نه کړ ځکه چې زه تر خوب وم. بیا ځل یې زنګ راغی. ومې ویل څوک به وي چې دومره ناوخته یې زنګ وکړ، ممکن عاجل کار یې وي. موبایل مې پورته کړ، هلو غږ مې وکړ. له هغې خوا هم د هلو غږ راغی. غږ چې مې واورېده په ځای کې کېناستم ځکه غږ ډېر شناخته و. ومې ویل مهرباني، ویل یې مزاحمت خو مې ونه کړ. په سختۍ سره مې ورته وویل نه، څه مو ویل؟ ویل څنګه یې؟ زړه مې غوښتل چې ډېر څه ورته ووایم. ورته مې وویل ښه یم، ته څنګه یې؟ په ژړغوني اواز یې راته وویل ښه نه یمه، بیخي ښه نه یمه. ولاړ شوم. ومې ویل خدایه خیر. څه شوي دي؟ ولې نه یې ښه؟ ټوله کیسه یې راته وکړه. هغه چې د چا دپاره یې زه پرېښی وم هغه دا د بل چا لپاره پرېښوسته. ویل یې ما وبخښه. زما چې سترګې له اوښکو ډکې وې ورته مې وویل ما بښلی یې. په زړه کې مې غرونه غرونه ګیلې د ټولې دنیا د ونو پاڼو غوندې اسویلې له هغې خوا وویل شول ما ستا حقیقي مینه ونه پېژنده، ما ستا د حقیقي مینې قدر ونه کړ، ما ستا مینې ته د لالچ په سترګه وکتل، ستا د حقیقي مینې د پرېښودو سزا ماته میلاو شو. هیله کوم ما وبښه، له زړه مې وبښه. ما چې هېڅ نه ویل. په ډېر انتظار وروسته دواړه خاموشه وو. راته یې وویل اوس هم راسره مینه لرې؟ دې سوال زه په ډېرو ژورو چرتونو کې بوتلم. بیا یې راته وویل ایا اوس هم غواړې چې ما خپله کړې؟ اوس هم د پخوا په شان راسره مینه لرې؟ هیله کوم ځواب راکړه. زما چې له سترګو اوښکې زما د شونډو خوا ته رسېدې، پر ګرېوان توی شوې. په زړه مې لاس کېښوست. ورته مې وویل